له احمد مسعود او امرالله صالح سره له لیدنو وروسته د نبیل ادعاوې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی روی رئیس رحمت الله نبیل په یوه تازه مرکه کې د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو خلاف د یوې وسلوالې ډلې له مشر احمد مسعود او دغه د متحد امرالله صالح سره د خپلو وروستیو لیدنو په اړه یو شمېر ادعاوې کړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. نبیل ویلي چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته دوی دواړه سره لیدلي او د طالبانو خلاف د یوې نوي ګډ روایت جوړولو غوښتنه ورڅخه کړې وه. د ده په وینا له لیدنو وروسته ورته معلومات رسېدلي چې دوی دواړه یو شخصي سیمې اشارې پنجشیر ته د طالب ضد مقاومت د محدود ساتلو خبره کړې او ده ته یې مثبت ځواب نه دی ورکړی. احمد مسعود او امرالله صالح د نبیل څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې هم دوی یو ملي مقاومت جبهه په قومي او سیمتي چلند تورن شوی او ویل شوي چې په دغه ډله کې له پنجشیر پرته د نورو سیمو خلک نشته. ورته دا څه موده مخکې د جمهوري نظام پر مهال هزاره توکمه لوی د رسید جنرال مراد علي مراد او یو شمېر نورو څېرو هم کړې وه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.